إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د کتاب ریاض الصالحین په درسونو کې مونږه باب المراقبه کې لګیاو. د الله سبحانه تعالی لحاظ ساتل، د الله سبحانه تعالی لحاظ ساتل، د غنه یره کول دې ته مراقبت وایي. نو د هغې تفصیل مونږه په تیر شوي درس کې کړی، هغې باندې چې کوم آیتونه هغه مونږه بیان کړي وو. ابو باغی باندې یو حدیث چې مؤلف رحم الله راوړی د عمر بن خطاب رضی الله عنه چې جبرئیل علیه السلام راغلی او د رسول صلی الله علیه وسلم نه یو څو تپوسونه کړي او دا مسله مونږ بیان کړي چې په انسان کې به د مراقبت څنګه راځي، مراقبت الله د الله لحاظ ساتل. نو د هغې یو سبب مونږ ذکر کړو چې د الله سبحانه تعالی نومونه پیجندل، دغه صفات پیجندل، او به تفصیل ته ضرورت نشته، مونږ هلته تفصیل کړو. دغه یوه طریقه مونږ ذکر کړې، یو سبب یو وایه. دویم سبب دا دی چې د انسان دا یقیني چې زما د اندامونه د قیامت په ورځ په ما باندې ګواهي ورکوي، نو دی به د الله لحاظ ساتي او د ګناهونو نه به ځان لرې ساتي. په قرآن کې الله سبحانه وتعالی دا خبره په ډیرو ځایونو کې کړې ده چې د قیامت په ورځ به د اندامونه خبرې کوي. په سورة یاسین کې الله سبحانه وتعالی وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اليوم نختم على افواههم. الله وینن ورځ به موږ د دوی په دې خلو باندې به مهر وو، نو د هر انسان په خله باندې به مهر والی کی. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الله دوی د لاسونو به خبرې کوي زموږ سره، او د دوی د خپې به ګواهي ورکوي په هغه عمل باندې کوي چې کړی. نو چې کله انسان ته پته ولګي د دې خبرې او یقیني په دې خبره باندې مضبوطي چې زما د اندامونه به خبرې کوي د قیامت په ورځ، نه دی به ځان د ګناهونو نه لرې ساتي او د الله سبحانه وتعالی لحاظ به ساتي. دا کوم جو باندې چې ته دروغ وایې، په کوم جو باندې چې ته مسلمان له دوکه ورکې، په کوم سترګو باندې چې حرام ته ګورې، په کوم خپو باندې چې په حرام پسې ځې، دا ټول اندامونه به د قیامت په ورځ خبرې کوي. درېیمه خبره دا ده چې انسان دا خبره ځان ته مخې ته ساتي چې د قیامت په ورځ به د ځمکه هم خبرې کوي، نو بیا به دې ځان ته ګناهونه نه لرې ساتي او د رب العالمین لحاظ به په زړه کې د هغه نه به یېري. یومئذ تحدث اخبارها. قیامت په ورځ به د ځمکه خبرونه الله ته اوري، کوم خبرونه چې دې سره دي. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي تاسو ته پته شته چې اتدرون ما اخبارها، تاسو ته پته شته چې د ځمکې سره څه خبرونه. صحابو ته یا رسول الله موږ ته پته نشته. نو یا اخبار د دې دا دي چې ان تشهد على كل عبد او امه، په هر سړي او زنانه باندې به ګواهي ورکوي چې الله په پلاني وخت کې په پلاني ورځ په پلاني ځمکه باندې دا کار کړی. نو دا ساتي دا خبره نه سره په کوم ځمکه چې هم ته ګناه کې، نو د ځمکه به د قیامت په ورځ خبرې کوي، او په کوم ځای کې چې د الله سبحانه تعالی بندګي کې، نو هم به د ځمکې د قیامت په ورځ ګواهي ورکوي. کله چې دا خبره ستا مخې ته وه چې زما اندامونه به خبرې کوي او زما د دې عمل ګواهي به د ځمکه ورکوي، نو بیا به ته د الله سبحانه تعالی لحاظ ساتي. څلورمه خبره به کې دا چې ډېره بندګي چې کله انسان کوي، ډېر عبادت کول، نفلي عبادتونه، فرضي خو به کېږي، خو چې نفلي عبادتونه کله انسان ډېر کوي، نو د ده په زړه کې د الله سبحانه تعالی لحاظ بیا ډېر دی به د الله سبحانه تعالی نه ډېر یېري.
نو تاسو ګورئ کوم سړی چې الله سبحانه وتعالی ډېر یریږي د عبادتونو هم ډېر کوي او کوم سړی چې عبادتونو کې کوتاهي کوي عبادتونه چې ټک خطا ونته کوي نو د الله سبحانه وتعالی نه یره هغه شان نه کوم چې دی نیک او پرهیزګار او متقی انسان دی. څو اسباب دي چې کله دا خبرې ته یاد وي نو ستا په زړه کې د رب العالمین لحاظ چې دا براشي. اولنی حدیث زموږ سره په درس کې دی عن ابي ذر جندب ابن جناده وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما. دا روایت د ابو ذر غفاری چې هغه خپل جندب دی چې هغه خپل نوم جندب دی او معاذ بن جبل دا دوانه وی چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره اوریدلې ده اتق الله حيث ما كنت دا الله نه یریګه او په ځان کې تقوا پیدا کا د الله سبحانه وتعالی نه خوف او خشیت په ځان کې پیدا کا په هر ذکر چی یریګه په هر ذکر چی د حدیث کې اصل مقصد ده الله سبحانه وتعالی لحاظ ساتل لحاظ به الله له ساتي ذکر در الله نه یری خدای الله نو به کم ذکر یری په هر ذکر ویری او په دې باندې ما په تیر شي درس کې خبره کړې چې بعض خلک ولياذ بالله د خلکو په مخ کې د الله سبحانه وتعالی نه یری او کله چې یوازې شي نو بیا د رب العالمین لحاظ نه ساتي. نو ځکه دې ذکر رسول سمو چې اتق الله حيث ما كنت په هر ذکر چې کې یوازې کله ملګرو سره کشپده کورزه او که په خپل ملک کې که بهر ملک کې بهر ذکر د رب العالمین نه یراک. بیا مخ کوي واتبع السيئه الحسنه تمحوها او په بدی پسې ورسته سم دست نیکیانی کوي نو دا بدی بدل ختمي واړه ګناونه به ختمي ځکه چې د غټو ګناونو لپاره توبه وسته د لازم دي. او کله چې انسان نه ګناه وشي او باغی به سي دی بیا نیک عملو کینو الله سبحانه وتعالی دې مهرباني ته ګوره د دې ګناه د نیکۍ د لاسه دغه ګناه چې ختمه کی. ان الحسنات يذهبن السيئات دا په قران کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې چې نیکیانی ختمي بدیانو لره. نو ګناه د انسان نکی انسان کمزور نو باغی به سی به نیکیانو له زور ور کوي چې دې نیکیانو د لاسه سره ګناونه د ختم شي. دا خدای الله مبارک شو د دوه خبرې د الله سره واستو معامله څنګه اول دا چې په هر ځای کې به تیریږي دویمه دا چې کلم دغه نه فرمانیو کې نو بیا په سلاغات طاعت کې او نیک عمل وکړي. خدای خلکو سره معامله څنګه وخالق الناس بخلق حسن او د خلکو سره معاملات کوي راشه درس کوي په خو اخلاقو نو دا د خلکو سره معاملات شي. اولنی معاملات د چا سره د خالق سره نو د مخلوق سره او خا اخلاق ستوي هغه تفصیل منګه هم د ریاض صالحین په درسونو کې بیان کړي یعنی نږدې وخت کې موږ بیان کړو هغه تفصیل ووري به تقریبا 2 درس موږ کړو چې خا اخلاق ستوي او د خو اخلاق او صفه زیلت نه خلق سره خا اخلاق ساتل یو معامله زموږ د رب العالمین سره ده او دوی معامله زموږ د چا سره ده د مخلوقات سره. خبردي کې 3 قسمه خلق دي. یو هغه دي چې الله سره به معاملات خسایتي مزودس کوي بندگی کوي مخلوقات سره معاملات کې د هیڅ نه اخلاق شتي نه د چا سره مرسته کوي تکبر پکې دنه پروت دی لوی پکې دنه پرته ده د چا په کار نه راځي. دویم هغه کسته چې الله سره معاملات هیڅ نه دي هیڅ دینداری پکې نشته نه الله سبحانه وتعالی بندگی کوي نه دا خبره مني خدای خلکو سره ښه اخلاق ساتي دا به هیڅ فائدہ نه ورکړي دا هیڅ فائدہ نه ورکړي. مخلوق سره ښه اخلاق ساتمو خالق سره چې اخلاق دغه حال دریم هغه انسان دی چې هغه د رب العالمین سره معاملات برابر ساتي او د مخلوقات سره برابر ساتي او دا اوچت مسلمان دی. الله سبحانه وتعالی موږ په دغه کې شمار کړي. رواه ترمذی دا حدیث امام ترمذی رحمه الله راوړی. دا غینه بعد حدیث دی وعن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وي كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما زي ورځ د رسول الله سره په سورلې باندې سور مشات په دې کې دا فائدہ
د رسول صلی الله علیه وسلم عجزي چې هغه په سورلی باندې سور شوی دی په خر باندې رسول صلی الله سورلی کړی ده لکه معاذ بن جبل رضی حدیث دی كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار زید رسول صلی الله سره سور ما په خر باندې شاته سره ناس زید رسول صلی الله علیه وسلم عجزي ده نو دیږي چې رسول صلی په سورلی باندې سور ده ځان سره شاته ماشوم کېنولې نو دیږي دویمه فائدہ د ماشومانو سره محبت دا باز کسان ماشومان د ځان نشړي او دومره بد خوې چې ماشومان به خو راځي نه کله نه شي غاو به به راځي نه چې هغه عادت شي د دې بد خوې سره او نرم انسان هغه چې هغه ماشومان ځان سره کې کېنه ځان سره په چکرو باسي په گاډي کې ځان سره بوزي دا نرم اخلاق ولو چتو اخلاق ول انسان دی تاسو دې ته وګورئ چې خلک سوي خلک پرېدا خلک خو بهر هر سوي ته دې ګورئ چې ستاره سوي ته دې ګورئ چې ستاره شریعت سوي رسول هم څومره چې انسان دی او دا ماشوم رسول هم د تر راځوي عبد الله بن عباس د ځان سره کېنوله فقال وما تبرلار کیوي روان بلاره ماته یا غلام ماشومه اني اعلمك كلمات زت وسو خبري خيره ندیزه کی فائدہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل اخلاق د ماشومانو سره ګورسم خپل اخلاق دي چې ماشوم ته یې ماشومه زت وسو خبري خيره یادي ساته نو دا به کې په دې جمله کې د فائدہ شو د رسول الله په هر خبره کې فائدہ ده او دا موږ صرف اسی اشاره کوو فائدې د نور کې تفصیل دي شروع کړو دا فائدې او حکمتونه بشمار فائدې او حکمتونه په حدیثونو کې پراته دي هغه موږ سره تم نشو رسول دویمه خبره بدی کې دا شو بدی جمله کې چې رسول صلی الله علیه وسلم د وخت نه فائدہ واغسته د ماشوم تربیت وکړو ماشوم تربیت وکړي نو سره به تر دې زوی تربیت کوي نه د خپل بچو باندې کیس د رسول صلی الله علیه وسلم خو هغه تربیت ورکړي او زموږ د باز خلک ولید بالله د سره د خپل بچو سوچ سره نشته صرف دغه ته پوښتنه کوي چې مزدوري کوي او کنه پټی لزی راځي او کنه سعودي عرب ویزه غسته د میاشتې سو ګټي بس دغه سوچ ته غریب دا د پتم نشي چې د بچي الله سبحانه وتعالى پیژني او کنه دا د پتم نشي چې د بچي پر اسلام په دې کنه او موږ د سکیو کنه یې سره څه پته وته نشته خدا ته پوښت کوي چې مزدوري کوي او کنه ماشوم تربیت کول دا بس خلک سوي زه اوس ماشوم دی وي سوي وي ماشوم دی دیږي چې رسول الله یا غلام اے ماشومه او غلام په عربی کې هغه ماشوم ته ویل کېږي چې دغه عمر د 9 کالو پورې یعنی 9 کالو نکته برنه رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ټیم کې دغه تربیت کوي منګه چې نه د ټکه د خلینو زموږ نو لګي چې ماشوم دی خیر دی قیامت پورې هغه ماشومي نو تربیت بوله کړی تربیت هم په وړوکوالي کې کېږي چې ماشوم دماغ صحیح هغه صفای نو په دې ټیم کې چې تسوخه بس دا برده په دماغ کې کینی او د به بوډا کېږي په دې خبرو باندې په دې عمر کې چې تسوخ ول باغې باندې بوډا کېږي دا به خپل ژوند کې راولي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماشوم ته یو څو خبرې خوري ډېری قیمتي خبرې او دا خبرې که چا یاد کړي او عملی بوکو نو د دنیا ګټه او د آخرت ګټه د په نصیب شو رسول صلی الله علیه وسلم ته یو نصیحت دا وکړو احفظ الله يحفظك دا الله د دین حفاظت کوه الله بستا حفاظت کوي دا څومره قیمتي خبره دا الله د دین حفاظت کوه داغه د پلو خیال ساته د الله سبحانه وتعالى لحاظ ساته رب العالمین بستا حفاظت کوي او په دې باندې ډېر مثالونه په دې باندې زیات مثالونه د رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند چې الله سبحانه وتعالى څنګه د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم حفاظت کړي په دې وجه کې چې هغه حفاظت کوو د الله سبحانه وتعالى دین
د رسول صلی الله علیه وسلم کې پیغمبرانو د واقعات په قرآن کې راغلي او تفصیلی واقعات خاصه تاسو ته خبر راځي کړي چې پیغمبرانو د واقعات د پیغمبرانو د واقعات په قرآن کې زیب زیر راغلي الله سبحانه وتعالی خپل بندگانو حفاظت کړي ولي کړي ځکه چې هغه د الله سبحانه وتعالی دین حفاظت کړي او دا کې دینش چې وسړی د الله سبحانه وتعالی دین حفاظت کوي او د الله سبحانه وتعالی لحاظ دي ساتي او دا غیر دین خیال دي ساتي او رب العالمین ځای کې د کې دینش د الله سبحانه وتعالی قانون دی چې چیرته سړی نه ځای کوي کوم سړی چې د غیر دین خیال ساتي دا کوم سړی چې د غیر دین حفاظت کوي او د غیر پولو خیال ساتي رب العالمین نه ځای کوي امتحانونه راتله د جدا مسله ده او ځای کېده د جدا مسله ده امتحانونه راتلو مطلب دا چې انسان ځای شو او رب العالمین ځای کو نه امتحانونه خو بل بدی راولي چې درجه ولا خوجته نو احفظ الله يحفظك من کډیر خلک دا وی چې الله دې سی ولونه کړو الله دې سی ونه کړو زما دا مسله دې سی دا دې سی نه ته دا وای ته د خپل گریوان کې وګوره ته څنګه ته چې الله سبحانه وتعالی دین حفاظت کړي ترغه دین خیر ساتره وینا نه چې ته نه ساتره نو الجزاء من جنس العمل څنګه چې ته کې دې سره سره کی الله په قران کې سوې ان تنصر الله ينصركم کچته تاسو الله دین مرسته وکړه الله به هم د کافرانو په مقابله کې تاسو مرسته کوي شرط تر الله دین مرسته وکړه الله ستاسو مرسته کوي او الله خو خپل وادي خلاف ورزي نه کوي کنه کوم خبره چا کړی دا پوره کوي کوم خلکو چې الله دین مرسته کړی دا رب العالمین سره مرسته کړی تاریخ په خبره گواهی او چې ته کوي تاریخ په خبره گواهی چې الله سبحانه وتعالی سره مرسته کړی نو سره الله دین مرسته نه کوي بلکې پیجنیم نه چې الله دین سره او بیره چې دغه پوښتنه کوي چې الله زما مرسته ولونه کړ نو در نصیحت د رسول الله صلی الله علیه وسلم احفظ الله يحفظك د الله د دین حفاظت کوي رب العالمین مستای حفاظت کوي قیمتي نصیحتونه ملغلری دي هغه بس دویم احفظ الله تجده تجاهك د الله د دین خیال ساته رب العالمین مستا سره یې خپل خوا کې به مومي خپل خوا کې مومي څه مطلب دی دا مطلب نه دی چې الله سبحانه وتعالی ذات د عرش نه راکوشي د عرش نه چې دا راکوز بشي او تاسو په خوا کې نه یعنی الله په خپل خوا کې مومي مطلب دا دی چې الله سبحانه وتعالی مرسته به تاسو سره تابع نه ځای کوي و دې شرط چې کړه تر الله دین حفاظت وکړي دا غینه بعد او دین نصیحت ته وکړي اذا سالت فاسال الله کله چې سغواړي نه چانه غواړه د الله سبحانه وتعالی نه غواړه او دا خبره په یو روایت کې راغلي ده چې د الله سبحانه وتعالی نه چې نه غواړي نو خپکی غوسه کی د الله سبحانه وتعالی نه چې نه غواړي نو غوسه کیږي او د ادم د بچی نه چې غواړي نو غوسه کیږي وسو فرق دی ګوره د انسانان اله د انسان سره ډیر خوشاله راشه درس او ډیر بمینه کې کله چې د سنه غواړي او چې کله به خدمت راشي او څه ضرورت د پیښ شنه به ډیر کم خلک د سره بیا راشه درشه کوي غالبا خلک به دنه مخ واړي موږ ته څه پته چې د ضرورت راشي مو خود سره مګرتیا په دې کړو چې حالات به برابرۍ او رب العالمین چې نه غواړي نه غوسه کوي چې ولې دا بندگان چې ځان لوی غني ماته جزینه کې ځوانه سن غواړي اذا سالت فاسال الله کله چې غواړي نه چانه به غواړي الله سبحانه وتعالى به غواړي و اذا استعنت فاستعن بالله او کله چې مرسته غواړي نو مرسته هم د رب العالمین نه غواړي مرسته هم د رب العالمین نه غواړي د انسانانو نه مرسته غوښته جایز دي خو هغه مرسته چې انسانانو په طاقت راشي یو سړی ته پته چې دا کار کولای شي دغه مرسته غنه غوښته دا حرام نه هغه مرسته غوښته شرک دی حرام دی چې ته د انسان نه فوق الاسباب یو شی غواړي لکه ته اوس د انسان نه د څه غواړي لا په اوس کې نشتی پیر بابا مال بچی راک یو خو پیر بابا مړل دویم بچی ورکول دا که ژوندیم شي دغه کار نه نه تا یو دې شي دغه نه وغوښتو او دې مرسته لري ته وغوښته چې باغې باندې هغه وس نرسي او دغه نه مخکې هغه مړل هغه ستاسو خبره سره اورینه یا یو سړی ژوندې دی خو بل ملک دی ته د دې نه چغې وایي نو دا ته ناروا کار کوي
ځکه چې هغه په دې باندې وس پې نه راشي. نور چې یو کار کوي سړی مشکې ته سړي ته چې ماله دوکان نه دا شی راوړه نو ته هغه نه مرسته وغوښته ما سره په دې مسله کې ودرېږه ته د پته چې دې په دې مسله کې منډه وهلی شي د وس پې رسي نو به هېڅ خبره نه واذا استعنت فاستعن بالله. او دا خبره موږ په سوره فاتحه کې په هر مانځه کې کوو. په سوره فاتحه کې په هر مانځه کې کوو ایاک نعبد و ایاک نستعین. او کم خلک دي چې هغه په دې آیت باندې مضبوط ولاړ دي. نو ډېر خلک دي چې هغوی په خوله باندې دا وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین خو د الله سره شرک هم کوي والعیاذ بالله. د هغې نه بعد او دې خبرې ته غوږ کېږدئ واعلم او اما شومه دا خبره یاد ساته ان الامه لو اجتمعت کدا ټول امت را جمع شي على ان ينفعوك بشيء چې تاسو څه فائدہ در ورسي لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. نو تعالی هیڅ فائدہ نشي درکوله مگر هغه فائدہ چې کوم الله سبحانه وتعالى ستاسو لپاره لیکلي. کدا ټول امت را جمع شي دا اول نه اخره ګوري او تعالی څه فائدہ درکول غواړي نه نشي درکوله مگر هغه فائدہ چې رب العالمین لیکلي. بیا ته وایي وإن اجتمعوا او کچرته ټول را جمع شي على ان يضروك بشيء چې تاسو نقصان در ورسي لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك. نته هیڅ نقصان نشي در رسوله مگر هغه نقصان چې رب العالمین لیکلي. دې سره د انسان زړه شي مطمئن شي خاص کړه کوم چې د خلکو نه یری الکه تخپل کار چاته نه خې خپل کاروبار چاته نه خې په مخه دروغ وې دوکې دړاکې او سپیره خبري او سپیره حالاتو کې بګرځي ولی د خلکو نه یری څوک د نقصان راونه راسي. او رسول الله سوي وي کدا ټول امت را جمع شي ټول امت او ته د نقصان درکې نقصان نشي در رسوله او چې نقصان در ورسېدو دا به الله سبحانه وتعالی په تقدیر کې لیکلی او چې الله نه وی لیکلی نو به ته چې نقصان در رسولی شو نشو در رسولی. رسول صلی الله علیه وسلم کله چې هغه ته پیغمبري میلاو شو نبوت دا ټول دنیا دغه په خلاف ولاړه ټول دنیا دغه په خلاف ولاړه دی یو سړي دغه سره مقابله کوه. موسی علیه السلام ته وګوره د فرعون په شان کافر سره او د زورور سړي سره دغه مقابله نقصان ودني شو رسول ولې ځکه چې رب العالمین د نقصان نه ولیکل. او چې کله ته نقصان در ورسېدو نو ډایرک بزله کې دا راولای چې د الله سبحانه وتعالى طرف نه لیکل شي خبره. ذکر رسول مخکې سوی رفعت الاقلام قلمونه چت کړي شي د کوم باندې تقدیر لیکل کی نور به ګور نیوي سنې لیکل کی سجل لیکل کی دوه لیکل شي وجفت الصحف او په کوم پانو کې چې تقدیر لیکل شي دغه وچی شي نو قلمونه چت کړي شي دي او پانی وچی شي دي نیوي به هیڅ نه لیکيږي نس غم مکوا سچې د الله سبحانه وتعالى طرف نه او چې هغه طرف نه نو موږ به سيو موږ به راځو. ذکر الله بقرآن کې سوي ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. الله هر مصیبت چې درسي تاسو ته یا په دې ځمکه کې څه مصیبت تاسو تخکاری إلا في كتاب من قبل أن نبرأها مگر دا مصیبت الله کوم تاسو درسي دا موږ سره په کتاب کې شته په تقدیر کې موږ لیکلې پتا باندې دراتلو نه مخ کې انسان دا مصیبت الله سبحانه وتعالى په تقدیر کې لیکلو نو ته خفقان د سشي کې او غم د سشي کې الله سبحانه وتعالى موږ په خپل احوال باندې دومره خنبوي سمره چې رب العالمین پوي. ځکه ماته تاسو په اول کې وي کدا حدیث تاسو یاد کو او په دې عملو کو نو تاسو ژوند به بالکل پارام او په سکون یو ایمانی ژوند به تاسو. رواه الترمذي حدیث او ترمذي راوړی او په روایت په بدر روایت کې راځي احفظ الله تجده امامك. اما شوما د الله سبحانه وتعالى د دین خیال کوا رب العالمین بزانت مخامخ مومي او دې خبره تفصیل مخکې تیر شو به دې خبره ته وکړي دې دغه وګ کولاو کې به دې زمونږه معاشره زموږ پښتانه ډېر کمزوري. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. الله په خوشحالي کې یاد ساته او په سخت کې یاد ساتي. د دې رحمه خبره الله په خوشحالي کې یاد ساته او په سخت کې یاد ساتي. ډېر خلک په مصیبتونو په سختو کې پراته دي چې دې مصیبتونه نه وځي. یو وجه دا غي دا چې دې سړي چې کله په راحت او په ورځو کې الله نه یادو
دا اوس د سپینه ټوپۍ اچولې ده او اوس دا جامت غټ کړی ده اوس یې تسبیح په لاس کې راغستې یعنې ته د حالات په هغو ورځو کې ویره یا کتر د حالات په هغو ورځو کې لیدلی وې په کومو ورځو کې چې د بدن روغ په کومو ورځو کې چې د بچي روغ په کومو ورځو کې به د باندې قرضه نه وه په کومو ورځو کې چې د کاروبار برابر روان و په هغو ورځو کې د سره مونځ هم نه دی کړی پاتې ده چې رب العالمین ته چې د جړیر به یې یا به نه یې دا اوس سخته پیراله داسې کوي دا بعض بېدینه چې کله په واده کې یا څه پروګرام کې ټنګ ټکور کې ته د مه کوه دا حرام دي نو یې څه غم خو نه یې راغلی یعنی مطلب دا شو د خبرې چې رب العالمین چې یادې نو په غم کې به یادې په خوشحالو کې څوک الله نه یادې دا خلک دي چې بیا راشي څه وظیفه موږ ته وښایي چې وظیفه به وظیفو پسې ګرځي څه شي وظیفه تا ته وښایو څه وظیفه تا ته وښایو اوس کله چې ته په راحته وي او په نعمتونو کې الله دې یاد کړی وي نه اوس تا هم نه یادوي او چې رب العالمین دې یاد کړی وي نو ته به یې دلته یاد کړی وي یونس علیه السلام رب العالمین ورته یاد پیغمبر د وسنګ هغه ته نه یاد او په هر ځای کې ورته یاد بیا په هغه باندې چې کومه سخته راغلې دا سخته به هېڅ چا لا نه راغلې د مې خېټې ته هلته څو ورځې دننه پروت و به یې تور ته یارګه بېهوش په هوش کې چې راغی رب العالمین ته یې آواز وکړو خپل عاجزي الله سبحانه وتعالی ته ښکاره کړه الله سبحانه وتعالى سوي فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله موږ دا خبر وره موږ د غم نه راويست او موږ داسې کسان د غم نه راوباسو ولې داسې کسان د غم نه راوباسو ځکه چې دا کسان دي چې رب العالمین په نعمتونو کې یاد ساتلی الله سبحانه وتعالی دلته یاد وساتو په انسان باندې چې نعمتونه ډیر شي ګور د عقل هم دا وایي لکه اوس یو سړی دی غریب دی رب العالمین ورته یاد دی چې مالدار شو پکار دی چې د رب العالمین بندګي ښه ډېره کړي چې وګوره د الله دومره مهرباني دی ګوره مال دار کو مال دار کو زه دغه سړي ته اریان چې په غریبۍ کې ورته الله یاد دی الله به مهرباني وکړه او مسلې ورله ختمې کړې مصیبتونه یې ترې لرې کړو د ده نه هېر شو چې تا سره ښه وکړو بیا د نه هېر شو نعمتونه د باندې ډېر کړو بیا د نه هېر شو نه د خپله دینداري صرف د غمونو او مصیبتونو پورې مه ساتئ چې غم او مصیبت یې موږ کې دینداري شي چې غم او مصیبت نه بیا دینداري ختمه شو ډېر موږ لیدلي لاس نیولی ورشو تعزیت له ورشو حجامت به غټ کړی ته به خوشحاله شي لکه دا سړی که زه ښه دی چې توبه یې وویسته اووه ورځې بعد چې ویني دا مخ یې پړقېږي سمجي لیټونه به یې ښکاري څو ورځې مخکې خو د ګیره باندې چې څه شوه ګیره غیب شو غم ختم شو په ورځو کې دی خفه په ورځو کې څه و خفه اوس خفګان ختم شو چې خفګان ختم شو د رب العالمین هغه بندګي او هغه دغه طاعت هغه هم پرېښود والعیاذ بالله نو دا ځان سره اهمه خبره یاده ساتئ او ما تاسو ته به ولیکو وي چې دا هره خبره تفصیل غواړي همداسې معمولي وضاحت یې کوو چې صرف پې تاسو پوه شئ بس د هغې نه بعد ورته رسول صلی وسلم ووایي او دا خبره سوچ ورته کوئ واعلم او ای ماشومه دا خبره و یاد ساته انما اخطأک لم یکن لیصیبک کم شی چې تا نه اورېدلی دا تا ته در رسېدو والا نه و کم شی چې تا نه اورېدلی دا تا ته ګورې در رسېدو والا نه و وما اصابک او کم شی چې تا ته در رسېدلی دی لم یکن لیخطئک دا تا نه اورېدو والا نه و نو د آدم بچی بیا به غم ګورې بلکل نه کې کم شی چې تا ته در رسېدلی دی د تا نه اورېدو نه او کم چې تا نه اورېدلی دی تا ته در رسېدو نه خبره ختمه شو یا بعض بېدینه په مصیبت کې وایي یا الله نو په ما دې ولې راوسته داسې خبره شوه په ما دې ولې راوسته دا مصیبت ستا دپاره و د ستا نه اورېدو نه دا بعض خاص کر د زنانه راشه سپین ږیرې ته وښیم ډېر شي هغوی ته عقیده نه ده معلومه نو زنانو عقیدې خو به یې خرابې غالبا زنانه چې په کورونو کې دننه دي هغوی ګورې د مصیبتونو په وخت کې به څنګه عقیده ساتي څنګه منهج به دې هغو نه دي خبر ځکه چې کور هغه سړي دې نه دي خبر نو غالبا زنانه به تاسو لیدلي په دې مصیبت کې دا خبرې کوي یا الله به پلاني دې ولې نه راوستو یا الله به پلاني دې ولې راوستو نو دا خبره صحیح ساته که نه دا څه چې تا ته در ورسېږي د تا نه اورېدو وایه نو څه چې د محمد په تقدیر کې و هغه احمد ته نه رسېدو او څه چې د احمد په تقدیر کې و نو هغه محمد ته نه رسېدو زړه به یې د دې سره مطمئن شي او که نه
مالدار سړی دی ولیدو حسد به شروع کو دا څنګه را دغه دومره به لږ ورځو کې دا مال موږ هم لګیایو دا څنګه دا خبرې وکړو څه چې د هغه په تقدیر کې دي هغه ماته نه میلاوېدو څه چې د هغه په تقدیر کې دي هغه ماته نه میلاوېدو او څه چې زما په تقدیر کې لیکلی شوي د هغه ته نه رسېدو خبره ختمه شو رسول صلی الله خوږې خوږې خبرې ځکه به تاسو له دینداره خلک نه د کوم چې رب العالمین سره رابطه مضبوطې په زرګاو مسلې بوته په زرګاو مسلې زرګاو مسلو کې د خنداشین د خپل ژوند تیری ناس ته پاسته کې د خلکو د ریښې کې د سړي زموږ د ډېر خلک بدګمان وند کېم دي ضرور د چې د سب زې مونډلې ډاکه کوي غلا وکړي نه غلا نه کوي منهج یې زده کړی دی عقیده یې زده کړی ده چې دا سچ دی د رب العالمین را کړی دي سچ نشتی د رب العالمین زما په تقدیر کې نو لیکلي او الله چې سکی پای کې زما خیر دی رب العالمین زما د پر دې فیصله نه کوي چې پای کې زما لپاره شر خبره ختمه شو څومره خوږی خبرې دغه نه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله اکبر وعلم او ما شوم یاد ساته دا خبره ان النصر مع الصبر یاد ساته دا خبره چې یقینا مرسته د الله د صبر کولو سره راځي مرسته د الله د صبر کولو سره راځي ته صبر وکړه رب العالمین به سم مرسته وکړي الله سبحانه وتعالی په قران کې دا خبره کړې لتبلون فی اموالکم وانفسکم لازم به پتا سو باندې سخت راځي تاسو په مالونو کې هم راځي مصیبتونه تاسو په خپل ځانونو کې هم راځي الله سبحانه وتعالی په سوره بقره کې دا خبره کړې چې پتا سو باندې مصیبتونه تاسو په ځانونو کې هم راځي په میوه کې هم راځي په مال کې هم امتحانونه راځي قسمه قسم امتحانونه په تاسو باندې راځي بیا الله سوي وبشر الصابرین او زیر ورکا کسان ته چې صبر کوي دا کوم خلق دي الذين اذا اصابتهم مصيبه دا کسان چې کله ته مصیبت ورشي نو به سکی دینه مخکې چې دا وره چې الله سوي چې د مصیبت ورشي دوی سکی موږ دې خلک دي چې کله ته مصیبت ورشي نه دغه هوش او حواس او در څه کار پری دي په ګډوډو سره شي څوک ځان وي څوک کنځلي کوي څوک خیري کوي څوک لعنتونه وي څوک غریبۍ ته بدر دي وي او څوک یعنی قسم حالات موږ لیدل تاسو هم لیدلی دا خو د اخر کو صفت ته چې کوم کې صبر نشته د الله سبحانه وتعالى دین نه خبر وكم چې مؤمنان الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون ډایرکټ دا خبرو کې یقینا موږ د الله او الله ته واپس کیدونکو نه هغه چې څه فیصله زموږ باره کې اخله سروجت خلق ان لله وانا اليه راجعون خبر بدی جمله باندې د هر څه خبره جلا ختمي نور خو لازم انسان خفه کیږي مصیبت راشي غټه مسله راشي په انسان باندې اثر کوي خو په دې کې دا نه چې جزع فزع کوي چغي او چغار یو مخ 24 غنټې چې داغه راچولې یو چې چا سره ملایويږي بس دغه کنځلي او بدره دی او بس خلک غریبۍ ته کنځلي کوي دا د بيدینو خلکو کار نه کته دا غواړي چې رب العالمین تاسو سره مرسته وکي نو سبکه صبر وکي دغه نه بعد وان الفرج مع الكرب یاد ساتوي ما شومه دا خبره یقینا پراخي د تکلیف نه بعد راشي او د تکلیف سره پراخي راشي سوره خوشاله خبره وان مع العسر يسرا او یقینا د تنگین ورسته یا د تنگسیان ورسته اسانتیا راشي الله اکبر ان مع العسر يسرا فان مع العسر يسرا دا خبر الله دو پیری کړي دو پیری یقینا په سخت به سره دي راحت راشي به ټول خپه د الله په خبرو کې زموږ شک نشته کنه ها د پیغمبر په خبرو کې زموږ شک شته نشته نه زموږ د الله په خبرو کې شک نه زموږ د پیغمبر په خبرو کې شک نه به ولې خپه پتا چې کوم سخت ده ګارانټي ده د رب العالمین د طرف نه د دینه بعد راحت راشي او په تیار به همیشه سره راځي ورځ راځي چې په تیار به تیار نه راغلي او څومره چې په ډېر راکاږي څومره چې سخته او څومره چې سخته الکه غوټه ولډیر مکله کوله دغه بوښلې ګوره دا تر بسکی و بهشله دا مصیبتونه چې سختيږي نو دا غوټه کلکی یورز کړسغه غوټه شي هغه وښلي هغه مصیبت شي
ختم شي. زه تاسو ته قیمتي خبره کوم، زما دې ذهن ته راغله، دومره قیمتي خبره چې ستاسو زړه به ورته خوشحاله شي. او مؤمن د دین په حکمت پسې ګرځي. من کې هر کس یا من کې به د غالبانو کسانو چې ودونه شي او بچي به وي، د کوم چې ودونه نه دي شي الله سبحانه وتعالی ورته نصیب کړي، او د کوم چې بچي نشي الله سبحانه وتعالی نه کومه بچي ورکړي. دې کور ته ورشي دا ماشوم روالي مخې له وړو کې ماشوم راشي د روالي هغه سره لوبي کې بره غزاري به رانی شي، بره غزاري به انيس دي څه کوي کنه کوي. دا ماشوم چې بره غزار کې د جاړي کې خاندي، ها خاندي. وګوره سړی بره غزار کې بیا هم خاندي. ولې؟ ځکه چې د ماشوم یقین دی چې لاندې راته یو کس ولاړ هغه ما کته ولیدو ته نه پرېږدي. نو ستا په خپل رب یقین نشته. د ماشوم د بدل چې لاندې یو کس ولاړ دی هغه ما ولیدو ته نه پرېږدي ځکه خاندي. یعنې موږ دې څوک داسې بره غزار کې چې موږ څنګه چغې وو چې لږ راغورځوي مې دغې موږ ته پته چې لاندې سړی ما نشي راټینګوی. خو دا ماشوم چې بره غزار کې خندا شي نو بیا بره غزار خاندي. ولې ته پته چې لاندې یو سړی ولاړ دی لاسونه یې ماته نیولي دغه ځان وجني خو ما بچ کوي. دغه شان زموږ یو رب دی په عرش له پاسه هغه چېرته موږ نه ضایع کوي. ژوندی ذات دی، خوب په هغه نه راځي، ستړیوالی په هغه نه راځي، هیر د هغه نشتي، کمزورتیا د هغه نشتي، عیب او نقصان په هغه کې نشته. بیا ما ورته سله چې د غمونو او سوچونو کې پراته څومره قیمتي خبره رسول صلی الله علیه وسلم کړی. دا حدیث دی مؤلف رحم الله سره پر وړه د دې زیره لپاره وي ته د الله د دین خیال ساته الله به ستا خیال ساتي. مطلب د الله لحاظ ساته الله به ستا حفاظت کوي. دا غیر بعد حدیث دی وعن انس رضی الله عنه انس رضی قال اغوي انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر. یقینا د خپل زماني د خلکو ته غوي. انس بن مالک رضی د خپل زماني د خلکو دا خبره کوي چې موږ سره وي ګوره موږ ته به شي وي تاسو دې کارونه کوي چې هغه تاسو دې سپک غني د وختنې سپک غني، یعنی دغه ګناونه تاسو سخت کاری واړه د ښکاری. كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. هم دغه ګناونه د رسول الله په زمانه کې به منګه د په دې نظر کتو چې چا دا ګناو کړه هغه به تبا کی او نن تاسو هغه د وختونه مسبخ کاری کوي. رواه البخاري دا حدیث په صحیح بخاری کې. ولې دا حدیث راوړل؟ یعنی انس مالک رضی چې زمون په وخت کې د رسول الله په زمانه کې خلکو به الله لحاظ ساتو وړه ګناه به سخت کاری دا ابو ته ډیره غټه ښکاري. او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې سوی وی مؤمن د خپل ګناه دي ښکاری لکه دی چې د غر په ویخ کې ناس او دغه دی راولید او دغه دی راولید. او بی دین انسان د خپل ګناه دي ښکاری لکه مت چې راشي چې په پوزه کینه او لاس به دي جوړه کوي دغه مت شي والوزي نو دته د خپل ګناونه د شمامول ښکاری. دغه نه بعد حدیث ته وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو هريره وجه ما رسول الله اوریدلی ان الله تعالى يغار يقينا الله غیرت کوي او غیرت ولا ورسي. د غیرت صفت د ګور د رب العالمین صفت خدای الله غیرت خو دې سینې څنګه زمون غیرت او زمون غیرت دې سینې لکه څنګه چې د الله غیرت سبحانه وتعالى دغه صفات د مخلوقات لري بشان خو نه دي. دا غیرت خو لري چت غیرت خو غیرت الله یو حقيقي صفت دی. او غیرت هم ګوره په دوه قسمه، یو محمود او بل مذموم. یو غیرت شریعت غواړي دین په موضوع کې غیرت کول، په خپل زنانو باندې غیرت کول، په خپل بچو غیرت کول، په خپل دین غیرت کول. یو هغه غیرت چې هغه پالتو غیرت دی. زمونږ د پښتو معاشره کې د خلک غیرت وای او نور هغه دې شي هغه به غیرتوب دی او بی دینی ده. نو دغه غیرت شریعت زمونږ نه غواړي. مثال به لدر کوم شي دا اگر کله خبر وګده ده چې تا زما د مشر چې تا زما په مشر باندې سلام وانه چو نو اوس غیرت ده زموږ په معاشره کې چې زه بس تا په مشر باندې سلام نه چو دي څه کنه نه ها کنه دي څه نه ده دي څه ده. اې دا غیرت زموږ شریعت غواړي نه شریعت دا غیرت نه غواړي. دا خو بغیرتوب دی. یو سړی ګناه وکړي تم ګناه کوي بیا غو ګناه وکړي بیا ته وکړي بیا غو وکړي بیا ته وکړي ګناه به اخر ختمي کله به ختمي. یو طرف ته سړی په کار چې ګناه ختم شي نو ودري. نو الله سبحانه وتعالى غیرت ورزي او کم ټیم کول ورزي. رسول صلی الله علیه وسلم وی
وغيرة الله ان يأتي المرء ما حرم الله عليه. کله چې یو انسان داسې عمل کوي چې الله په حرام کړی په دغه ټیم کې الله له غیرت ورشي. رب العالمین دا نه غواړي چې موږ ګناهونو ته نږدې شو، او کله چې موږ ګناهونه کوو نو رب العالمین له دې خبره غیرت ورشي. نو الله سبحانه وتعالی لحاظ وساتي لپاره د حدیث او الله له غیرت ورشي، خاص کر د ګناهونو په وخت د حدیث باندې یاد ساتنه د ګناهونو به لري. متفق علیه د حدیث په صحیح بخاری او صحیح مسلم کې دی. دا غیر بعد حدیث ته وګد حدیث په دې یو قصه رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړی. ابو هريره رضی الله عنه وی چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم دا قصه اوریدلې، دا ډېره عجیبه قصه، او موږ به بیان کوو به ترجمه او مختصر فائدې. رسول صلی الله علیه وسلم ان ثلاثه من بني اسرائیل، درې کسانو په بني اسرائیلو کې، مطلب دا چې دا واقعه د چا ده؟ د بني اسرائیلو ده. د بني اسرائیلو واقعات د دوه قسمه دي. یو هغه چې قرآن او حدیث کې راشي، لکه اوس قرآن کې الله د بني اسرائیلو ډېر واقعات را نقل کړي، په دې باندې زموږ ایمان دی. رسول صلی الله علیه وسلم را نقل کړي، یو به کې لکه دا روانه زموږ په ایمان دی. دویم قسم هغه قصې دي چې قرآن او حدیث کې نشته، نو باقي کې به درې خبرې یادې ساتئ. که دغه قصې زموږ د شریعت سره برابري نو بیا خو به منو، که دغه قصې زموږ د شریعت خلاف وي نو بیا به منو، بیا نه منو. درېمه که نه خلاف وي نو سره موافقت کوي نو نه به ورته دروغ وایو نه به ورته رښتیا وایو. ځکه که دروغ ورته وایو نو چې کیدای شي دا قصه د هغوی په کتاب کې په صحیح سند سره راغلي، کیدای شي که نه شي کیدای، نو بیا به موږ یو رښتیا خبرې ته دروغ وایو. او که رښتیا ورته ووایو نو کیدای شي ځکه چې د یهودو نصاراو په خپلو کتابونو کې ډېرې تبدیلیانې کړي، نو کیدای شي چې دا قصه دوی د ځان نه جوړه کړي او داسې ډېرې قصې شته د هغوی په کتابونو کې. په دې خبره پوه شوئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي درې کسانو په بني اسرائیلو کې، ابرص، اقرع، اعمى. په دې یو سړي باندې برګې مرض و، دا دویم ګنجی و په سر ویښتنو، او دا دریم مړونو. په درېیمو باندې د الله سبحانه وتعالی امتحان او سخته پې وه. اراد الله ان یبتلیهم، الله دا اراده وکړه چې په دوی باندې امتحان راولي. ګوره رب العالمین امتحانونه راولي، موږ به کوشش دا کوو چې په موږ باندې امتحان راشي، پای کې موږ مضبوط پاتې شو. الله سبحانه وتعالی په موږ د سره امتحانونه نه راولي، او که چېرته راولي نو الله دې پکې موږ کامیاب کړي. ځکه چې موږ کمزوري دي، زموږ د ایمانونه کمزوري دي، امتحانونو کې موږ نه شو پاس کېدی، نه هغې ته ټینګ یو. اوس په دې درې کسانو باندې امتحان دی. په یو باندې برګې مرض دی، دا بل ګنجی دی، او دا بل ړوند دی. د الله امتحانونه دي شي. نو که تا ته څه کمی په بدن کې، په مال کې، د بچو له طرف نه، ښځې طرف نه، پوه شوې په تا باندې امتحان دی، نو صبر کوه. الله وغوښته چې په دوی باندې امتحان راولي، فبعث الیهم ملکا، الله پسې په ملایکو کې یو ملک راولی و. فاتى الابرص، اول لړ په هغه سړي پسې چا باندې چې برګې مرض و. فقال دې ملک ورته وی ای شیء احب الیک، ستا څه خوښ دی؟ اجي تپوس ته ستا په دنیا کې څه خوښ دی؟ هغه ورته وی لون حسن وجلد حسن، ښکلی رنګ او ښکلي سرمن. او صرف دا نه، طماع انسان دی، هرسناک. ويذهب عني الذي قد قذرني الناس، او چې الله زمانه دا مرض بوزي د څه د لاسه چې خلک زمانه کرکه کوي. نو دا اوس څو خبرې وختې؟ درې: ښکلي سرمن، ښکلی رنګ، او دریم چې دا مرض ختم شي. فمسحه، دې ملک بله پاسه لاس راښکو، فذهب عنه قذره، الله سبحانه وتعالی دغه مرض ختم کو. دا الله امتحان دی. د ملک چې په لاس راکړي نه شفا هغه نه ده ورکړې، شفا چا ورکړې ده؟ رب العالمین ورکړې. نو اولنی کار دا وشو چې مرض ختم شو. اعطي لونا حسنا، ښکلی رنګ ول الله ورکو. एकदम سړي ځان ته وګد وریا شو. دې ملک ته فأي المال احب الیک، په مالونو کې د کم مال ډېر خوښ دی؟ هغه وی الابل،
زما اوخان ډیر وخت او قال البقر دراوی په شک ته ویا موریدل چې ویلو چې غواګانی نو یا غواګانی ویا اوخان وی زما اوخان ډیر وخت فاعطي ناقه عشرا نو الله سبحانه وتعالى خپل طرفنا د لسو میاشتو بلار به خبر کړه زدا والا فقال بارك الله لك فيها ندی ملک وته د دعا مو کړو الله دې ستاسو لپاره بدی کې برکت واچي اولاد فاتى الاقرع فگنجي وسراغ ورته وی ايو شيء احب اليك ستاسو وخت یې په دنیا کې هغه ته شعر حسن خپل وختي او دې کې سره فائدې لپاره خبره به ذکر کوم نن سبا دا ویختوته او انسان گنجی شي دا عامه خبره ته کې ډیر زیات شي خدا باز کې سم مالي دي وې زه دویره غواړم د انګلند نه ابل وې د امریکا نه او ابل وې زه دویره غواړم د ترکیه نه او ابل وې د افغانستان نه ابل وې د پاکستان نه سلا وې چې بدی ځونی دوه ډکی وختره خوږي رب العالمین چې د کم وختره درکې باغی بزدور پیسې کمی چې درکړي ګیره هغه ته زی نه خو کې خپل گزاري کمی چې درکړي دي هغه باندې پیسې ورکې او ختمه او کم چې محرومه کړي او څنګه خبره نه د کوم چې غټ سړی پرې خو یې ستوره والده ها یو سړی غټ وختري بي دینه سپي کې د وختو باندې سکی یو سړی د وختې نشتی لکه عمر بن خطاب رضی الله هغه د سر د وخته په دې منځ کې بالکل نو لکه علي بن ابي طالب رضی الله عنه د سر وخته د غرنګي او پکېو او دا کسانو مبارک سوی د غوړي ایمان ته وګوره د غوړي ژوند ته وګوره ژوندۍ ته وګوره اگر که وختو کې هغه کمزوري دي کوم چې راغټ غټ سړي پرې خو دي اګه به وختو باندې خلک مخې ته تلنه بیا خدای ډمان چې دا ټول به مخ کې تللی ځکه چې دم سړی چې خپل وختو سمره خیال ساتي نو دومره زنانم نه ساتي چې ځکه چې دوی ټول کار روان په دې سنگار او په دې شینو باندې ولیاذ بالله اجدامه ته فائدې ذکر کړه چې د باز خلک دیغه موړي دی د سر وخته مې شو ولید یاره بس چې چا سره ملي وي څه خدای غو ته نه معلومه قسم دوایره بده لګي او کم وخته چې رب العالمین ورکړي د ګیره دا هغه دې زیو نه ایله پیسې ورکوي لري کې د کډر ته گزار کوي نه دې گنجي ته یو څه غواړي هغه یې خولي وخته په پکار ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس او چې دا مرض الله زما ختم کړي کم دراسه چې زره خلکو نه مخوخ یعنی چې دا وخته زما راوخیز فمسحه فذهب عنه ملك بلا سراخ کو مرض ختم شو اعطي شعرا حسنا كل وخت زلف دا راوخته مزدار بیا دا غوي فاي المال احب اليك استا كم مال ډیر خوخته ویل بقر زما غواګان ډیر خوخي فاعطي بقره حامله د الله سبحانه وتعالى طرفنا دته یو بلار بغوا هغه ور کړی شو بیا ته دې ملک وی بارك الله لك فيها الله دې به برکت واچي فاتى الاعمى بیا يلوم بسلال فقال اي شيء احب اليك استسخ وقت ان يرد الله الي بصري چې الله زما د سترګې ما ته واپس کی فابصر به الناس چې به داخله کوینم بس یو فائدہ سریه ساتي انسانانو کې فرق یو نیم سره په هر شي عمل کوي میم زرما ټوله زما یو نیم سره ډیر قناعت ول الله ورکړي هغه ولنو سو ایو خوري سرمنو خپل رنگ او چې دا مرز ختم د سی ویلند و چې سلم ملسترګي خشي بس دیونه چې سترګي خشي شنې سترګي غواړي ک توري غټي ک وړي خو چې صرف زما نظر دمه ته واپس ملوشي فمسحه فرد الله اليه بصره د بلا سره الله د سترګي واپس کړ قال فاي المال احب اليك است كم مال زه وخت هغه الغنم بيزي کړي مخ وخت فاعطي شاة والده الله ولا تربنا د بيزور کړي شو چې هغه بل حربه فانتج هذان وولد هذا ده انو ایو له او خبر کړی شی دا غیم بچو شو خډیر زیات دی بل غوا ور کړی شو
دا غیم بچو چې خو د سره چې دی غټ کنډک د سره جوړ شو سم مالدار شو فكان لهذا واد من الابل د دې اولنی سړی یو علاقه دي پوره ډکه د وخانونه ای غټ کنډک ول الله ورکو ولهذا واد من البقر بل سره دنیا غواګانی ادریم سره واد من الغنم دنیا بيزي ګړې د سره ولاړې بیا په الله سبحانه وتعالى امتحان راوصل الله امتحان ته ګور او د الله امتحاني دي سي په سخت په سرحت راولي په راحت په سي سخت راولي ټول امتحانات وتلك الأيام نداولها بين الناس الله دا ورځي لزم د خلکو یې ګرځوم را ګرځوم زه شخصي سره پیژنم پښتون دی دسه غریب ما دغه د کور حالت معلوم ډېر مخکینی خبره پاورځ کې زوړ کېوم چې دغه بچي یو پیر زمون کور ترالو او زمونږ والده الله سبحانه وتعالى دې برحم وکړي الله دې وبخي هغه ته وی زما مور وی چې موږ له یو ریال دورا کې چې موږ بيدانه ډوډۍ واخلو د دلیل ولې چې حالت ډېر سخت کمزور خیر هغه حالت تیر شو एकदम الله سبحانه وتعالى دې سم مالدار کو چې کزه تاسو دغه قصې شروع کوم تاسو معنی نه یو شاید دې مزر مالدار کې دي یو دي سي کور کې ډرایور او کور کې دنه نوکره انسان نازړه حالت یې شي کنه خپې پرې خو دې بسر روانو او د درې ځامن دي هر یو سره نه موټر او د سره دونی موټرې اې غریبانو پر وایي خندل مړوي د تاسو کپړې چوری د تاسو خوري خوراک دي ته وي خپل غاښ تیر شو به سبحان الله دې مخ کې ورځي نږدې ورځي الله سبحانه وتعالى به امتحان راوست د دې غټ کسانو سره د تجارت د انګريزانو د ملکونو مال لاوړو اچھا سره چې د تجارت شریکو دغه سره وران شو د کمپنیانو د ارسه د وکالت ټول دغه په نوم غیر څه دی واغست او د سماعت د پاسې درو او په اوسرخانه کې راولېدو د ګوته یو زخمی شو ډاکټر په سچلان هغه ته یې خپل ټولي ګوتې پرې کړې نو بیا موږ د سره په خانه په ملاقات لبه ورشو د تاسو د کعبه پر رب قسم خورم چې ما وریدو نه ما نه پیژندو دې ګوتې په شان نه شي او خبرې نشوي کول او اوس پټ ګرځي حکومتي چې کوم اوراق ته ټول خراب شي پیسې هر څه دي تری بلکې لپاس اوس هغه نه هلا کړی قرضه او خپل لاړه بالکل ختم شو خپل بنوز ګرځي دیم نشي او دا انسان دی چې د سر د دې مالو چې دی غریبانو پر به خاندل وتلک الايام نداولها بين الناس په غریبۍ کې الله مې روا پر هټ کې الله مې روا چې الله تعالی مار ورکین هم ټیم پینه لګي او چې اخلي نو ګره ټیم پینه لګي الله سبحانه وتعالى زموږ حفاظت وکړي ثم انه اتى الابرص وبیا امتحان دی دا ملک بیا راغی په چا پسې لاړ هغه برګي پسې لاړ فی صورته وهيئته سبحان الله په دې برګي پسې په کوم شکل کې لاړ د دې په غزور شکل کې لاړ چې برګي پی دی برګي ودی بل بچا دی په دې ملک باندې دی او اقشن زړی کپڑے چوری دی الله سبحانه وتعالى دی ملائکه لدی طاقت ورکړي چې دوی شکل بدلول شي هغه شام په برګي مرز په سم غریب و دي کې دغه حالت را دی چې ورته دي سی وي په خله وته ونی قول ته اشاره وکړه ابو سی ورته وی رجل مسكين غریب سړی مز قد انقطعت بي الحبال في سفري په سفر کې روانې چې هر څه ګډوډ شي هر سره نه ځای شي پلار کې پراته فلا بلاغ لليوم الا بالله ثم بك نو زما سره ګور نور هیڅ نشته خدای الله نه امید ساتم بیا تا نه ساتم تورسه سمرستو اسالك بالذي اعطاك اللون الحسن زتانه غوالم داغه الله په نوم باندې چې ټول خپل رنگي تاره درکړي ورته امتحان ته ګور یو خدای په شکل کې راغی چې د زړه حالت راځي و دې کو د نعمت عمر دی وسخ خپل رنگي تاره درکړي والجلد الحسن دور خپل سرمنی درکړي والمال او د دومره مال درکړي بعيرا یو اخدنه غوالم بس اتبلغ به في سفر چې خپل سفر کې مخې ته لاړ شي هغه ته الحقوق كثيره به نور خلقهم حقونه دي بعضو نه چې سو غواړي کنه دې دریم دي کنه
ځان له موږ ته واړه ناستې او بوډۍ مور او بوډا پلار دا پکې له جدا راغی زه غریب یم او باغه باندې و بهتانونه مو لګي هغه ته کنځلي مو کیو الحقوق كثيره د چې دا خبرو کړه هغه ملک وته کأني اعرفك يروي ما چې دلیدلې ته الم تكن ابرص يقذرك الناس تغي وك برګې مرج روانه خلک بستغفر نه فقيرا غريب سړی فعطاك الله دور مال درک اغوتي انما ورثت هذا المال كابرا عن كابر زلرکیا دا موږ د پلان نه کنه پاتې شي مال له موږ دې حقدارو اته څه کړی وړي جو غریبو برګې ده اغوتي ان كنت كاذبا كتجت دروغجني فصيرك الله الى ما كنت الذي غشان كسنتي اولادتي واتى الاقرع پچا به ورغه دی به گنجي به ورغه في صورته وهيئته ما غشان گنجيره او زړی کپڑے چوری په بدل هغه څنګه خبره ته کړو مسافرې مو بس نشته دا هغه الله بدون او هغه الله بدون د غواړم چې دوی خپل وخته ته نظر کړی یو غواړم ما دراکنو چې زما کار به روان شي هغه ته حقوق الحقوق كثير مو زال ډېر حقونه تر به جدا راځي هغه ته دا پیژنم ته یو وخت گنجنې خلکو پر تعلقات نه ساتلو غریب سړی وای ززا موږ ته مشرانو نه ملو شوی انما ورثت هذا المال كابرا عن كابره زموږ خاندان ټول دي جیداد ولري صاحب جیداد خلک هغه د قشن خبره وکړه یره کته دروځنی فصيرك الله الى ما كنت سنت وی الله دې غشانک واتى الاعمى پړم بسلا په دې ډون کې وراول نه خیرو کته سوچ کړی د دې څه غختلی نو صرف شي زما څه بکار دي سترګې په کار چې صرف په داخله کې نو فی صورته وهیئته هم داغه په شکل کې بسلا سترګې کار نه کو خبره ته کوي مسکین غریب سړی ما وابن سبیل مسافر سړی انقطعت بي الحبال في سفري په سفر کې باندې غار څخه ختم شي او ګډوډ شي بس د الله نه مې ول امید دی دغه نه بسته اسالک بالذي رد عليك بصرك دا الله په نوم ته غواړم چې د مخکوري سترګې او نظر دې درکړي شاتن اتبلغ بها في سفري صرف چې ته یو ګډه راکینه چې زما کار بروان شي ناغه ته سوې ګوره داری کو دا قد كنت اعمى اسوي ته یو خبرو کوم ګره زم ستاسو شاړونو مخ کې وي الله اکبر زم ستاسو شاړونو فرد الله الي بصري استرګو الله مال به ورستره کړي فخذ ما شئت ودع ما شئت جسدي خوخي بدي کندک کاله او جس کم دیني خو خبره ده فوالله ما اجهدك اليوم بشيء اخذته لله فالله قسمي كن تمام منك زګی اجتماعات الله نو اخسته دا الله بنوم ته ما الله نوم دې ما ته یاد کو چې ما سترګې را کړې او دا الله نوم دې یاد کو چې د سخت نه باندې په ما باندې راحت راوستو وړه چې سړي خو خته خو دې بيجي ګړي خبره کوي سړي خو غزان لوړه داغه ته امسک مالک خپل مال ځان سره ساته فإنما ابتليتم داغه پتا سمنيو امتحان الله طرفنا فاخره کې سوي رسول صلی الله علیه وسلم وی دې ملک دوی ته وی فقد رضي الله عنك الله يستن راضي توبه خليفته رحمك وسخط على صاحبيك ودي دوه کسان الله بغضب کې حساب بو سره کوي متفق عليه حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کې دغه ډیر زیاتې فائدې وغټه فائدہ په دې کې الله سبحانه وتعالى لحاظ ساتل او دې لپاره مؤلف رحم الله حدیث راوړل مراقبه الله چې الله مینی رسجره کې غره کړی څنګه دغه نه فرمانی وکم بل فائدہ به دې کې دا چې خپل حالات خپل ځاړه حالات څه يرول پکار دي نه دي يرول پکار بل فائدہ به کې دا چې شکر وباسي الله بالمال ډیری او تاذن ربكم لئن شکرتم لازيدنكم بل فائدہ به کې دا چې کم سړی رسناګي کني رسناګ ندي غالبا شکر نه وباسي او دا کم سړی چې قناعت والی ندي شکر ډیر وباسي لکه څو سړی خو باغې باندې سکی شکر وباسي یو دوه حدیث پاتې دی ابو وای په درس ختم کو دا غینه بعد حدیث ته
عن ابي يعلى شداد بن اوس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو يعلى شداد رضانوي وما در رسول الله خبر اوریدل الکیس من دان نفسه وخيار انسان هغه دی چې هغه خپل ځان وتړي د خپل ځان سره حساب کتاب وکړي او په دې ما پرون تفصیل کړی تفسیر په درس کې خپل ځان سره حساب کتاب یعنی ځان لکینی وګوري چې کوم اعمال چې ما کړی دا الله قبول کیو کنه د قیامت پر ورځ به زبط شم د جهنم نه وکنه زه به جنت ته لاړ شم وکنه وعامل لما بعد الموت او د مرګ نه بعد چې کوم حالات به در روان دي دغه لپاره د کوشش وکړي او مهنت وکړي او خيار انسان والعاجز من اتبع نفسه هواها او عاجز انسان کمزور او بدبخت انسان هغه دی چې خپل خواهشاتو په سر رواني چې سو د خواهشات وي دی هغه سک وتمنى على الله الاماني او د الله نه صرف امیدونه ساتي بس الله غفور رحیم د مړې لذي دي شي کنه هر سبب کې په خله سټه کې پروت دی الله غفور رحیم دی رسول زموږ جنا عمل پکار دی کوشش پکار مهنت پکار نو دې کې د حدیث ولې راوړل دی چې د خپل ځان سره حساب کتاب هغه سره کوي چې د الله لحاظ ساتي او د الله نه یری ځان سره حساب کتاب وکړي حدیث امام ترمذی رحم الله راوړل او دې حدیث سند چیرې کمزور دی ځکه دې کې یو راوی دی ابو بکر ابن ابي مريم او کمزور راوی دی خو نور صحیح حدیث تی په دې معنی باندې په دې معنی باندې نور صحیح حدیثونه شتي دا غینه بل حدیث ته عن ابي هريره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو هريره نوې چې رسول سم دا خبره کړې ده من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني دیو انسان د خدینداري نه خداده او د خې اسلام نه خداده چې دې هغه کار پریدي کوم کار چې د ته فائدہ نه یا د بګی کار نه یا د سره تعلق نه یعنی پالتو کارونو کې ګوتې نه وي حدیث امام ترمذی رحم الله راوړی سورہ کله حدیث چې کوم کار کې ستا کار نشتی او ستا سره تعلق نشتی نو پای کې ګوتې مون ته په حفظ او په امان کې وي دا حدیث دې لپاره راوړی چې سره د الله سبحانه تعالی نه یری او د الله لحاظ ساتنه دې په پالتو کارونو ګوتې نه وي دا کار سیم دا کار سره یي چې کوم کار د دین سره تعلق ساتي د خپل ژوند سره تعلق ساتي یا باز کسان لګي خلکو مسلو کې به ګوتې وي هغه خلک وي کنه پردي کور کې بلوخي برابر په نور کارونو کې پالتو کارونو کې به اخته شوی دغه د لاسه دغه دینوم پاتې شوی هغه خپل اخرت هغه سوچ هغه ارسته تلی نو دا مختصر خبري وي د موضوع ورکی اگر کدا موضوع د دینم زیاته تفصیلی او د موضوع ده ان شاء الله زما د امید ده چې تاسو په دې مسله باندې هغه مراقبه الله د الله سبحانه تعالی لحاظ ساتل د غنه یره کول په دې به تاسو ان شاء الله پوه شئ دوه درس به موږ وکړو خو واضح او به باندې قسم دلایل چې مؤلف رحم الله ذکر کړی کوم چې نه ذکر کړی بس موږ د بهر نه ذکر کړی نو کوشش کوو چې الله سبحانه تعالی لحاظ ساتي د غنه یره او هر ټیم دا پزړه کې ساتي خو مخې ته خبره ساتي چې رب العالمین ماینی زماوري دا غنه به ته حیا کې شرم به پتا کی به ته ګناونه نه کی الله سبحانه تعالی به موږ کې د صفات پیدا کی